منو السلام علیکم. نن ما ویل چې په منګي به خبر درته وکړم. منګی خو تاسو پیژنئ. منګی چې پیغلې یې په سر ګرځوي او له ګودره اوبه کې راوړي. منګي چې کله وجود جوړېږي تاسو به لیدلی وي او کوم نه یې لیدلی زه به درته وښیم. منګی د دې لپاره اول خاوره پیدا کېږي، هغه خاوره چې په هغه کې ډېر طاقت وي. دویم بیا دا خاوره خښتېږي، چې کله خاوره خښته سي بیا په دې خاوره کې خیزي، دا خاوره پخوي. له هغه وروسته بیا هنرمند په ډېر هنر له دې خاورې منګی جوړ کړي او کله چې منګی جوړ سي دا لمر ته کېږدي، لمر په تېر سي، له هغه باته یې د اور بټۍ ته اچي. چې منګی جوړ سي له هغه باته د اور بټۍ ته لویږي او په اور باندې پخېږي. تقریبا 40 ساعته منګي ته اور بلیږي چې د منګي وجود له دونه سختیو له دغه لمبو له اوره تیر سي، بیا یې پیغلې په سر ګرځوي یا یې په غېږ کې ګرځوي، ګودر ته یې وړي راوړي. له ډېرو کړاوونو بعد بیا منګی د پیغلو د سر تاج ګرځي. قدرمنو، دلته په پښتانه وطن کې هسې انسان فطرتاً غواړي چې ټوله دنیا یې وپېژني، شهرت غواړي. نو شهرت اسانه نه دی، شهرت قرباني غواړي. تاسو که تاریخ وګورئ، په تاریخ کې چې زموږ کوم مشران دي لکه احمدشاه بابا، میرویس نیکه، خوشحال خان خټک او رحمان بابا او داسې ډېر پښتانه چې تاریخ لري، تاریخ ګټونکي دي، نو د دوی تاریخ ووایاست چې دوی څونه سختۍ وړي دي، څونه کړاوونه یې وړي دي، مسلسل په مبارزه کې اوسېدلي دي او د پښتانه قام د انسانیت لپاره منډه کړې، ترنډه کړې، مرګ یې په ځان منلی دی. نو دلته چې کوم پښتون سار له موره پیدا سي، ماخستن ته یې دا خواهش وي چې ټول جهان به مې پېژني، یعنې ټول جهان باید ما وپېژني. نو په چیش دې وپېژني، څه دې کړي دي؟ د پېژندګلوۍ لپاره، د شهرت لپاره خو قرباني پکار ده.